په کندهار ولایت کې د پاکستاني ځواکونو سره پر پوله سخته سرحدي نښته چې په نتیجه کې یې مرګ ژوبله هم رامنځته سوې. تازه دمې افغان ځواکونه د جګړې ډګر ته تللي. دا چې یاد برید چیرته څنګه او ولې رامنځته سوی په اړه یې لوړپوړو مسؤلینو څه ویلي. بشپړ حال را سره هم د غربانو ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د کندهار ولایت په شورابک ولسوالۍ کې پر ډیورنټ فرضي کرښه د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ سخته نښته سوې. د راپورونو له مخې نن سهار د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د اسلامي امارت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته پیل سوې ده. دا جګړه ډیورنټ کرښې ته نږدې د شورابک ولسوالۍ په نوشاک او کوزنال سیمو کې له هغه وروسته ونښته چې د راپورونو له مخې پاکستاني ځواکونو د اسلامي امارت د سرتیرو لخوا د امنیتي پوستې د جوړولو له هڅې سره مخالفت وکړ. د سرچینو په وینا د پاکستان پولیساتو د اسلامي امارت پر ځواکونو چې هڅه یې کوله پوسته جوړه کړي ډزې وکړې. تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل سوي او د افغانستان د اسلامي امارت هم تر اوسه په دې اړه رسما غبرګون نه دی ښودلی. تر دې مخکې په ځاځي اریوب او ګوشتي ولسوالیو کې هم پاکستاني پوځیانو په ورته پلمه د افغانستان پر خاوره بریدونه کړي وو. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبه لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.